ملا یعقوب د قطر له امیر سره لیدلي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ د طالبانو پلاوي نن په دوحه کې د قطر له امیر تمیم بن احمد الثاني سره کتلي دي. طالبانو د دغې لیدنې په اړه جزئیات نه دي ورکړي. ملا یعقوب پرون د قطر په سفر روان شو. د نوموړي د دغه سفر موخه نه ده په ډاګه شوې. ګمان کیږي چې نوموړی به د طالبانو د لوی کندهار د ډلې په استازیتوب قطر ته تللی وي. مخکې د یادې ډلې استازیتوب تر ډیره د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر کوه. ملا برادر اوس سعودي عربستان ته د حج لپاره تللی دی. څو میاشتې مخکې روسیې ته له ملا برادر سره یو ځای د ملا یعقوب د نااعلان شوي سفر خبرونه ورکړل شوي وو چې طالبانو روس ته رد کړل. له دې سره دا لومړی ځل ګڼل کیږي چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنۍ له پیله څخه وروسته یوه بهرني هیواد ته د دوی د دفاع وزیر د سفر خبر ورکړی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.